ملګري په دې شعر او شاعرۍ کې ول الله پوهه ورکړي په کار ده چې د خپل شعر او شاعري د اسلام د خدمت لپاره استعمال کړي لکه څنګه چې د شاعران لګیا دي په علماو پورې او په دین پورې خاندي زما خپل د شعر او شاعرۍ سره ډېر شوق دی او خصوصا د عربي د شعر او شاعري زه ډېره ګورم مې د پښتنو دا پکې هم ګورم نو زمونږ په دې شاعرانو کې اکثرو شاعرانو کې دا بیماري ده چې د الله سره د پیغمبر سره د جومات او د مولا سره یې نه لګي دوی چې کله په شعر او شاعرۍ کې بچا پورې خاندي نو یا به په جومات پورې خاندي او یا په مولا پورې خاندي پکار دا چې د دې په جواب کې هغه شاعر چې هغه د الله سره محبت او د پیغمبر سره محبت او د جماعت سره محبت او د علم او د علماو سره محبت پکار دی چې هغه جواب ورکړي دی به څه یو شعر او شاعري به څه غریب چې ته د شرابخانې نه وتلی نه دی په شاعرۍ کې ساقي جام راوړو ساقي تش کو ساقي راوړو ساقي ډک کو ساقي سترګې سرې وي ساقي سترګې سپینې وي وړه تا ته ګوره شاعري تېرې وه په دې شاعرۍ خو در زه د خپل بوټان پاکوم چې ساقي پکې کته بره کېږي شعر و شاعري خو هغه ده چې الله دین ته پکې مرسته میلاو شي یو قوم ترقي وکړي دا هم ښکلې شاعري ده شاعري وکړه یو قوم د تعلیم طرف ته راوبله د ښکلي اخلاقو طرف ته راوبله ته زما ځوان ته څه وایې ساقي راغې جام یې ډک کو ساقي راغې جام یې تش کو دنیا کم ځای ته ورسېدې ته د اوسه پورې به ساقي کته او ساقي بره سرې سترګې یې راواړولې او زلفې په مخ راواړولې د پانزیب نه شرنګ وویستو د دوی شاعري دغې کې تاویږي را تاویږي ما ورته ووایي زړه مې در کړی دی او هغې وایي ژوند مې در کړی دی او ما ورته زړه دې سېزلی دی او هغې ورته زما دې د پوخانې ګیرې کړی دی په دې خوب د پاسه را ګډې وډې وې دغه جنکو خیالي به کله جنکۍ یادوي او والعیاذ بالله بعض شاعران خو هغه دي چې هغه د ښایسته هلکان په شاعرۍ کې یادوي او بعض د الله سره مقابله کوي لکه یو شاعر وی الله په موږ دې نشه بنده کړه او نشه دې حرامه کړه او پیدا دې کو انګور یعنې مطلب په الله اعتراض کوي چې ته انګور پیدا کو د انګور نه نشه پیدا کېږي نو په موږ یې فیصله بندوي بعض وی الله په خپله ښایسته او ښایستې خوښ دی او موږ دې منع کړو چې تاسو به پردو زنانو ته نه ګورئ نو په خپله خو دې ښایست خوښ دی او موږ دې منع کړو دا مو ځان ته شاعران وایي دوی وایي موږ شاعري کوو نه دا قسمه شاعري په دې باندې الحمدلله موږ د لارې کوڅې صفا کوو سره ورته ګورم نه ډېر شوي نوي نوي نومونه سیرې بازار ته راوتي د شاعرۍ په نوم باندې چې هغوی په شاعرۍ کې خاندي په الله پورې او په دین پورې ابلز مې د یو شاعر شاعري اورېده وي ما ته څه دوی د مولا سره او د جومات سره نه لګي